دا دعا د الله نه ډېره غواړي. ها د هغې نه بعد وایي چې د قیامت د شرمندګۍ نه د بچ کېدو دپاره دعا دا الله اکبر. الله دې موږ د دنیا او د آخرت ته شرم نه وساتي. الله دې به موږ پردې رواچي. او خصوصا دا نن سبا دور نه دی د دې انټرنیټ او د دې موبایل او د دې قصو د راوتو سره والله چې سړی په دې سوچ کړي چې د مرګ پورې به په دې پرده کې وساتلی شم او که نه. نوي نوي جاخې راوځي او د چا ویډیوګانې راوځي او د چا تصویران راوځي او د چا د کور د زنانه خبرې راښکاره کېږي او د چا څه او د چا څه. ودونو کې د زنانو تصویران ویستی کېږي، په پروګرامونو کې تصویران او ویډیوګانې او هغه بیا په یو ځای کې چلېږي او په بل ځای کې چلېږي. یعنې دې ټیم کې دې فتنو په دې دور کې دا دعا ډېره زیاته غواړي چې یا الله په موږ باندې پردې راواچوه. پرده چې د الله په پرده کې یو سړی د مرګ پورې پاتې شي لوی نعمت دی، او بیا چې دا پرده په آخرت کې پتا پرته وي دا بیا بل نعمت دی. خو شرمونه دوه دي، شرم د دنیا، شرم د آخرت. الله دې موږ د هر یو نه ساتي. خو کوم یو ډېر بد دی؟ د آخرت که د دنیا؟ آخرت. ولې؟ د ټولو په مخ کې یعنې دنیا کې ستا دا یره ده که زه وشرمېدم خو کور والا به خبره شي، علاقې والا، زیات نه زیات علاقې والا. نور خو بهر علاقې نه خو تا هم څوک نه پېژني ته څوک الا دا که سړی مشهوري. آخرت کې د آدم علیه السلام نه والا د آخرني کس پورې ولاړ دي، پیریان ولاړ دي، زناور هم حشر کېږي او دا ټول ولاړ دي او الله ته وشرمي. او الله دې سې راښکاره کړي یوم تبلی السرائر، الله په ورځ به پټې خبرې راښکاره کوم. او الله دې سې راښکاره کړي چې په سکرین یې درته وچرېږي چې دا ته نه د شپې چې دې پلانې ګناه کوله ته نه وي، دا کار تا نه دی کړی، دا ته نه څه به په هغه ټیم کې بیا ته محسوسوي. نو د آخرت د دې ذلت او شرم نه د بچ کېدو دپاره دعا سورت آل عمران کې ده. الله دا د نیکانو خلکو دعا را نقل کړې ده 104 آیت کې. هغوی به دا وي نیکانو خلکو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک، ای ربه زمونږه راکې موږ ته هغه څه چې تا یې موږ سره واده کړې ده په ژبه د پیغمبرانو. د پیغمبرانو په ژبه موږ سره څه واده شوي ده؟ د جنت، د الله د رضا کېدو. نو یا الله موږ له دغه راکه. ولا تخزنا یوم القیامه، او مشرموه موږ په ورځ د قیامت، او مشرموه موږ په ورځ د قیامت. انک لا تخلف المیعاد، یقینا ته خلاف نه کوې د خپلې وعدې. دویمه دعا ده د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته، دا سورة الشعراء کې ده آیت نمبر 82. ابراهیم علیه السلام به دا وي. ابراهیم علیه السلام دا یاد کوي ګورئ چې هغه امام الموحدین دی، د پیغمبرانو پلار دی. هغه به وي ولا تخزني یوم یبعثون، او مشرموه ما لره په کومه ورځ چې به مړي دوباره د قبرونه پورته کړی کي. یوم لا ینفع مال ولا بنون، په کومه ورځ چې به فایده نه ورکوي مال او نه زامن. یا الله وي په هغه ورځ مې مشرموه. دا دعا ډېره غواړي د الله نه، د دعاګانې په مخه غواړي.